مسلمه امته او افغان ملته مبارک مسه. ستا صفا منزل تګلور ستا تکبیر و د عمر ستا و مست منصور شور. زموږ شل کلن جهاد قادر لایزال جل جلاله کامیاب کړ. فاتح طالب ارګ ته ننوت. کله چې پر سپېڅلې څهره زما نظر ولګید او آواز مې واورېدی د سورة النصر تلاوت یې په داسې اندازه کوه چې زما اوښکې هم په سترګو کې ټینګې نه سوې. ورسره د خوښیو لویو فتحې او د لوی رب جل جلاله په ستر امتحان کې د واقع کېدلو سلګۍ او د سوکه ژړا زمزمې هم شروع وې او سپېڅلي ارمان ته د رسېدو اوښکې هم په دسمال پاکولې. سبحان الله. فکر مې وکړ چې د اسلام په تاریخ کې د داسې صحنې په لیدلو د مسلمان زهره ولې پړک نه چوي. هغه اورک طالب بیا د سترې فتحې پر معراج وخوت. غربي ترهګر یې د ویتنام له برخلیک سره مخ کړل. حوصلې یې غرونه مات کړل. ملنګ طالب په عصري تکنالوژي سمبال کفري جهان ته د ایمان او عقیدې زور وروښود. پر نوموړي د اشر کولو لپاره راغلي د سلګونو کفري هیوادونو ترهګر ځواکونه یې په یو وار وپرځول. سوچا سپېڅلی مستحکم مرکزي او اسلامي نظام به قایم وي انشاءالله. الحمدلله. د شهیدانو وینو رنګ راوړ. د سنګر ملګرو یې ارمان ورپوره کړ. نن به د نړۍ په هر ګوټ کې د هر با احساسه او پر دین مین مسلمان سترګې د خوشحالۍ له اوښکو ډکې وي. د شهیدانو ارواح به خوښ وي. د یتیم معصومې اوښکې به وچې وي. د مظلوم سلګۍ به غلي وي. د برو کونډو زړونه به په تسل کې وي. ای د اسلامي امارت بنسټ ایښودونکې، ای زموږ تللی زعیمه، ای امیر المؤمنینه، ای دریم عمره، مبارک دې سه. لښکر دې کامیاب سو. ستا له ګران هیواده ترهګر وشړل. پیشګویي دې رښتیا سوه. کرامت دې نړۍ ومنئ. فوز دې د الله جل جلاله کلام د خدای جل جلاله پر مځکه پیاده کوي. اسلامي نظام راولي. ای دوهم امیره، ای دوهم امیره، ای د خلیلي عزم خاونده، ای پر دین په سرو لمبو کې سوځېدلې، ای شهید منصوره، رحم الله تا ته دې هم مبارک وي. تا خو امارت ته نوی روح ورکړ. تا د امارت د بقا، اتحاد او قربانۍ درخته په خپلو وینو اوبه کړه. ای ملا وروره، ای د ټول ولس د زړه سره، ای د دیانت، عجز، سیاست او حکمت لرونکې، ای د منافق دشمن په زندان کې ځورېدلې، ای د دفتر مشره، ته مې هم په مینه مبارکي ومنه. ای د علم، حلم او تقوا نمونې، ای برحال امیر المؤمنینه، ای شیخ صاحب حیبت الله اخونزاده، تا ته ځانګړې مبارکي وایم. تاسو دې الله جل جلاله زموږ له سره څخه نه اخلي. او ای د سنګر په ګردونو خړ پړ مجاهده، ته مې هم مبارکیانې قبولي کړه. کړېدلی ولسه نور د ظلم، وحشت، استبداد، فاحشي او اشغال ټغر سم دم ټول سو انشاءالله. سر، مال، عزت او ناموس دې په امن سو. فاتح طالبه او افغان ملته دواړو ته وایم د شکر سجدې هیرې نه کړئ. له امن پرمختګه برخمن افغانستان لرو به مخ په ایسته څه ویاړمن افغانستان.